دې ته ریلیشنشپ وایي. ریلیشنشپ اصل کې د ایکسل دومره موضوع نه ده، اصل کې ایکسس او نور ډیټابیس پروګرامو کې ډېر ښه په کار راتلی شي. خو دلته هم مونږ پیوټ ټیبل کې بیا ډېر ښه استعمالولی شو. پیوټ ټیبل مونږ ویلی وو چې که چېرې کمپلیکس ډیټا ولرو هغه راته ډېر ښه اسانه سره کولی شي. کمپیر دی په انسرټ مینیو کې مو پیوټ ټیبل ویلی وو که نه، نو په دغه ځای کې بیا ډېر ښه استعمالولی شو. که څه وخت به استعمالو ریلیشنشپ، که چېرته مثلا یو ټیبل ولرو، لکه اوس ګوره دغه کې مونږ یو ټیبل دلته لرو، دا یو ټیبل ده، دا به کاپي کوم یو نوي فایل ته، دا دلته مې پیسټ کړو. اوس ګوره که دغه ټیبل ته مونږ متوجه شو، مثلا دا حشمت الله پروډکټ څه شی اخیستی ده، قلم یې اخیستی، د دغه کمپنیو لاس دانې یې اخیستې، په دغه قیمت یې اخیستې، ټوټل یې دومره شو که نه. بیا حشمت الله بیا خریداري کړې، چې بیا یې څه شی اخیستی ده دویم وار، کتاب یې اخیستی. حشمت الله بیا خریداري کړې، نوټ بک یې اخیستی، بیا یې خریداري کړې، پنسل یې اخیستی، بیا یې خریداري کړې. نو اوس ګوره دلته څو وارې تکرار شوی؟ 4 وارې تکرار شوی. که چېرې مونږ د حشمت الله ډیټیلز هم لیکو، مثلا ورسره لیکو چې د فون نمبر یې ورسره لیکو، مثلا ایمیل ادرس یې لیکو، فزیکل ادرس یې لیکو چې چېرې اوسېږي، بعضې نور ډیټیلز یې لیکو که نه. مثلا دلته یې تا نمبر ولیکل چې دا یې نمبر ده، دا ایمیل ده، نو ته به مجبور یې هره وار دلته به بیا دا تکراروې، دلته به بیا دا شیان لیکې، دلته به بیا دا شیان ورسره لیکې. نو هر رو کې دا شیان تکرارېدل ټیبل هم غیر منظم ښکاري که نه، او چې کله یې پرنټ مثلا ځای هم زیات نیسي او رنګ هم زیات مصرفېږي که نه. نو باید بیا څه وکړو؟ نو بیا ریلیشن دلته استعمالېږي. ریلیشنشپ به څه رقم استعمالوي؟ کوم ریکارډز چې یو وارې لیکل کېږي هغه به یوه ټیبل کې اچوي، او کوم ریکارډز چې تکراري نویسته کېږي هغه به بل ټیبل کې اچوي. څو ټیبله به جوړوي؟ 2 ټیبله به جوړوي. خالد متوجه استئ؟ 2 ټیبله به جوړوي. یوه کې هغه ریکارډز چې کوم چې یو وارې لیکل کېږي، بلکې هغه کوم چې تکرارېږي. بیا به ترمنځ ریلیشن جوړوي. څنګه؟ اوس ګوره په دې کې دغه یو وارې لیکل کېږي که نه، دغه 2 به ترې واخلو، یو بل شیټ کې به یې واچوو، او دغه شیان ویني یو ور لیکل کېږي، دا به یو وارې کاپي کړو چې دلته هم وي، دا به کاپي کړو، دلته به یې واچوو، تر څنګ به یې دغه کټ کړو، دلته به یې واچوو. دا ګوره دا ټول هغه شیان دي چې یو وارې لیکو. مثلا حشمت الله ده، یو وارې لیکې، فون نمبر به یې یو وارې ولیکو، ایمیل به یې یو وارې ولیکو، فزیکل اډرس به یې یو وارې ولیکو، بعضې نور شیان ډیټیلز کې وي هغه به یې یو وارې ولیکو. نو دلته به دغه نومونه هم بیا تکراري نه راځي، دا به هم ترې ایسته کړو. خو دلته باید یو فیلډ موږ سره په دواړو کې شریک وي. مثلا دلته نمبر ده، نمبر په ځای به دا آی ډي کوم، آیډنټیفیکیشن نمبر، دا به یو داسې نمبر وي چې د دې په نمبر په ذریعه موږ دلته نفر وپېژنو. مثلا اوس ګوره حشمت الله سره څو لیکلی ده؟ یو، یعنی اول نمبر د چا ده؟ حشمت الله ده. نو دلته به دا نوم بیا ختم کو، صرف نمبر به کو، دا به آی ډي کو، آی ډي. ګوره حشمت الله نمبر یې څو شو؟ یو. دلته بیا حشمت الله راغلی، بیا به نمبر څو وي؟ دلته یو یو او یو. بل فرهاد نمبر یې څو ده؟ 2. نو د ده نمبر به هر ځای کې څو کو؟ 2 کو. فرهاد 2 2 2. خالد 3، دلته به هم 3، دلته هم 3، دلته هم 3 او دلته هم 3. بیا زاهد الله 4، دلته هم 4 4 4. اوس به دا کالم بیخي ترې ایسته کړو، دا کالم به بیخي ترې ایسته کړو چې تکرار نه شي. اوس به د چا په ذریعه نفر پېژنو؟ د آی ډي نمبر په ذریعه. یعنې داسې به وایي چې نمبر 1 څوک ده؟ حشمت الله. نمبر 2 څوک ده؟ فرهاد. نو دلته چې دا 2 هر چا خریداري کړې 2 څوک به وي؟ فرهاد به وي. ګوره دا به ټول فرهاد. نو دا ټیبل هغه ټیبل چې ټول تکراري شیان پکې راځي. مثلا فرهاد قلم واخیستو، فرهاد کتاب واخیستو، فرهاد فلانی شی واخیستو، ټول وینې تکراري شیان. او دلته ټول هغه شیان چې یو وارې لیکل کېږي. مثلا حشمت الله دا یې موبایل نمبر شو، دا یې فزیکل اډرس شو، او هغه یې ایمیل ادرس شو. همداسې دی نورو هم. اوس به د دوه ترمنځ ریلیشن چې کله ضرورت کېږي چې مثلا دا معلوموي چې حشمت الله څومره خریداري کړې، فرهاد څومره خریداري کړې، خالد څومره خریداري کړې، نو د دې لپاره به ته ریلیشن جوړوي. خو ریلیشن نه مخکې به پیوټ ټیبل جوړ کړي. اوس ګوره دا به ټول سلیکټ کړي، په انسرټ مینیو کې پیوټ ټیبل کلیک وکړه،
رینج خو ګوره تیار سلیکټ ده که سلیکټ نه وي له دې ځای نه به یې سلیکټوي نوي شیټ کې غواړئ که په همدې شیټ کې غواړئ فعلا به نوي شیټ کې کو دلته به دغه شی کلیک کوئ add this data to data model دا یو چې ټیک مارک نو بیا موږ ریلیشن جوړوای شو ترې دا به جوړ کې اوکې کې ګوره نوی شیټ به جوړ شي نه نوی شیټ کې پیوټ ټیبل راغی دلته هم باید چې مارک کالم دلته راځي خو فعلا به هم د سپریدو بیا به راشو د بل ټیبل د ټیبل نه هم پیوټ جوړ کو اوس به دې نام جوړ کې سلیکټ به کې انسرټ کې پیوټ ټیبل ځای خو تیار سلیکټ ده دا به ایگزیسټینګ شیټ ابل شیټ کې چې دا کوم مخکې وو دا به ما مالته ورواچي ګوره دا ځای به کلیک کوو همدې شیټ کې وکنه فعلا به دې ترڅنګ دا ځای سلیکټ کړو چې هم دلته راشي خو دا یو به ټیک مارک کوي add this data to data model اوکې به کې ګوره دلته دوه پیوټ ټیبل شو یو د پیوټ ټیبل 1 بل پیوټ ټیبل 2 دلته کوم توجه شي ګوره اکټیو کې چې شي درته کار کوي رینج 1 چې یو ټیبل شو او بل به بیا چې آل کلیک دلته به دواړه ټیبل نه کار کوي یو ټیبل کې ګوره موږ سره آی ډي پروډکټ دا شین دي او بل ټیبل کې موږ سره څه شي دي ایمیل او کسٹمر نیم دا و زوایم چې نیم ماته کسٹمر نیم ښکارا کا دا به راواخلم روته چې دا یو ټیبل نشي او د دې بل ټیبل نه ورته وایم چې څه ورسره ښکارا کا ټوټل چې دا یو ټوټل ماته ښکارا شي دا راته ښکارا کا اوس ګوره چې دا مې ورواچول دلته ګوره عددونه د ټولو یو شی راغله که نه او دلته یو میسج ښکارا شو ګوره ریلیشنشپ بټوین ټیبلز میبي چې شی ضرورت ده ریلیشنشپ ضرورت ده چې باید جوړې کې نو اټو ډیټیکټ مطلب که چیرته ریلیشن ته جوړوای شي ډیټیکټ کوای شي راته جوړې کا او کریټ زه خپله جوړوم نو کریټ به کو چې خپله جوړ ګوره دلته ټیبل 1 راځي او ریلیټډ ټیبل یو ټیبل به دلته وي بل ټیبل به دلته وي اوس مثلا زه دې ځای نه رینج 1 ټیبل 1 مې انتخاب کو دلته موږ به د څه په ذریعه یو بل سره پیژنو د آی ډي په ذریعه دلته به آی ډي انتخاب کوم دلته به دا بل ټیبل انتخاب کوم او دلته به آی ډي انتخاب کوم اوکې به کې اوس وګوره فرحت ټوله څو خریداري کړې درې څلور ډېر زره او دومره د دومره اوس که زه نوي تغیرات راولم مثلا دغه ځای کې وایم چې حشمت الله مثلا نور شیان هم واخیستل دلته به یې ورسره د حشمت نمبر څو ده یا دلته به یې ورسره اضافه کوم یا مثلا به زړو کې مې تغیرات راوستل مثلا د چې دا وارې لاس دانې نه 15 دانې اخیستې ګوره 10 شو که نه اوس وګوره دلته به مخکې 4 څلور اتیا اوس څو شو 4 زره یو سلو څلور اتیا هلته چېر تغیر راځي هلته چې نفر اضافه کړو د به یې ډیټیل اضافه کېږي دې ته ریلیشنشپ وایي پوه شوې په دې باندې که چیرې جوړ نه و نو بیا له دې ځای نه هم راوستی شي چې کلیک یې کې ګوره ریلیشنشپ چې موږ جوړ کړی دغه یو اکټیو ون ایډیټ کوي ایډیټ کلیک کوي نه ټیبل نومونه به بېرته راښکاره شي او که یې ډیلیټوي له دې ځای نه ډیلیټولی هم شي اوس اکټیو ده ډي اکټیویټ کولی هم شي که نوی ریلیشن جوړوي نوی هم جوړولی شي نو دا له دې ځای نه او له هغه ځای نه هم جوړولی شي مخکې دلته میسج ورکړو خو جوړوی له دې ځای نه شي او که دا ډیټا موډل کلیک کړي نو بیا له دې ځای نه هم ریلیشن درته ښکاري نوی ریلیشن هم جوړوی شي زوړ هم ایډیټ کولی شي کلیک به یې کړو ګوره که تغیرات راوستل تغیرات هم راوستی شي او تر څنګ یې دلته ډایګرام هم کلیکولی شي تر څو ریلیشن درته ښکاره کړي چې دوه ټیبله یا هر څو ټیبله چې لینک وي ټول درته ښیي دلته ګوره دا ټیبل او دا ټیبل سره لینک دي که نه د چا په ذریعه آی ډي او آی ډي چې تکراري کوم شیان چې تکراري دي هغه ټول دې ټیبل کې دي او کوم چې یو لیکل کېږي هغه پوه شوئ دې ته ریلیشنشپ وایي